السلام علیکم زمونږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ شفې د ژوند زندګي وخت صحت مو هم ټیک وي او زموږ ټیکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست درته وایو. ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته خوندوره ویډیو چمتو کړې. خدای دې وکړي چې همدغه نوې ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته یوه ډېره زبردسته طریقه درښیو د کتاب په باره کې، چې مثال موږ تاسو څنګه کولی شو خپل کتابونه انټرنیټ کې اپلوډ کړو. مثال تاسو یو کتاب لیکلی هغه بیا څنګه تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې اپلوډ کړئ او ډېر خلک پیدا ترې واخلي او ډېر خلک بیا ډاونلوډینګ کړي. نو تاسو څنګه کولی شئ خپل کتاب په انټرنیټ کې اپلوډ کړئ. نو موږ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې همدغه طریقه درښیو. ویډیو سکپ کوئ مه. نو تاسو به ملګرو لومړی راشئ ګوګل کروم براوزر ته، لکه څرنګه چې موږ تاسو ته په تېره ویډیو کې د کتاب ډاونلوډینګ ښودلی و چې کتاب موږ څنګه د انټرنیټ څخه را ډاونلوډ کولی شو. نو موږ دوباره بیا هم هماغه کتابتون ته ځو، لکه کوم کتابتون کې چې موږ کتابونه ډاونلوډ کول. نو تاسو ته به ما بیا هم په ډسکرپشن کې لینک درکړی د همدغه ویډیو، که تاسو کتابتون نه سرچ کولی. خو زه دلته کتابتون ته ځم، کتابتون لینک دلته داخلوم. نو زما سره کتابتون پیل حالا شته، زه په کتابتون نه کلیک کړم. هر کله چې کتابتون باندې کلیک وکړم موږ ډایرکټ د کتابتون هم صفحې ته داخلیږو. تاسو ته به همدغه څنګه صفحه راخلاصه شي ملګرو، تاسو وینئ دلته. نو تاسو به دلته په د بار درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. هر کله چې به دا کلیک کړ نو تاسو ته همدغه شان صفحه، تاسو ته به ملګرو دلته سین ان لیکلی، تاسو به یا د فیسبوک ته یا ایمیل د لیاره داخل شئ، لوګین شئ. او زه مخکې له مخکې لوګین شوی یم د فیسبوک د لیارې. نو هر کله چې لوګین شو بیا تاسو په د اپلوډ نه کلیک وکړئ، دلته په د نیو بوک باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې په نیو بوک باندې کلیک وکړ نو تاسو ته د اعلانات چې راځي دا به تاسو کلوز کوئ، د ایډز دي اعلانات. نو زه دا کلوز کوم. موږ ته به اوس د کتاب مکمل ټایټل هر څه راوړی. نو دلته به تاسو ملګرو لومړی وینئ، دلته لومړی کې بوک ټایټل به تاسو ولیکئ، بیا آتر چې دی هغه د لیکوال نوم. زه لومړی د کتاب ټایټل ورکوم چې مثال ستاسو کتاب نوم څه شی دی. دلته زه لیکم نمبر سیستم. زموږ سره یو نمبر سیستم په نوم کتاب دی، دا موږ لیکلی و، غواړو چې انټرنیټ کې اپلوډ کړو او خلک را ډاونلوډ کړي. نو دلته زه د کتاب نوم ورکوم. تاسو کتاب چې په هر څه په نوم وي تاسو به همغه نوم دلته ولیکئ. هر کله چې نوم ولیکئ بیا به تاسو لاندې راشئ، بوک هم ورکوم زه. دلته لیکلی دی آتر. آتر معنا لیکوال. لیکوال یې څوک دی یا لیکوال نوم به هم ورکوئ، ځکه چې زه د دغه په خپله لیکوال چې یم دا ما خپله لیکلی، زه خپل نوم ورکوم دلته شاهدین شاهد. نو دلته په د پرایس کې ملګرو تاسو دلته لاندې وګورئ، که تاسو کتاب ته کوم قیمت ورکوئ، مثال خپل قیمت هم انتخابولی شئ تر $10 پورې. خو زما کتاب پرې دی ځکه چې زه دلته تاسو دلته وینئ $10 پورې تاسو خپل نرخ او قیمت انتخابولی شئ. نو زه دلته پرې انتخابوم ځکه چې زما کتاب په پیسو باندې نه دی وړیا دی، چې څوک یې وغواړي ډاونلوډولی شي په اسانۍ سره. نو دلته به ملګرو لاندې بیا تاسو لنګویج انتخاب کړئ، تاسو کتاب په کومه ژبه کې دی. هره ژبه کې چې ستاسو کتاب وي هغه ژبه به انتخاب کړئ. زموږ کتاب په پښتو ژبه یې، زه پښتو انتخابوم. دلته ملګرو بیا تاسو کتاب د څه شي په باره کې دا کټګوري به انتخاب کړئ، مثال د کوم شي کومه موضوع پرې تړلی ده. نو دلته زه ګورم چې زموږ کتاب، خو زه دلته ادر انتخابوم ځکه چې داسې یوه کټګوري مو کومه کټګوري به دلته انتخاب کړو. زموږ د نمبر سیستم چې دی په کمپیوټر ساینس پورې تړاو لري، پنځۍ پورې، ځکه دا اکثره د کمپیوټر ساینس پنځۍ کې تدریس کېږي دغه درس. نو زه دلته ادر انتخابوم. زه په ادر باندې کلیک کړم. تاسو چې هر شي کتاب ستاسو هره کټګوري په باره کې هغه به انتخاب کړئ. نو دلته بیا تاسو نه کور ایمیج، کوم ایمیج چې ستاسو د بوک کتاب کوم مخ لري، مثال کوم ډیزاین تاسو ورکړئ هغه کور به تاسو دلته انتخاب کړئ. زه دلته راځم، زموږ سره هغه کور چې موږ کوم د کتاب مخ لپاره کوم ډیزاین جوړ کړی دی زموږ سره شته. دلته په ګیلري کلیک کړم. تاسو سره چې هر ځای کې موبایل کې موجود وي تاسو به ایزر څخه راواخلئ. زه دلته ګورم زموږ سره دا کومه فولډر کې موجود دی. دلته زه په دا نشان نه کلیک کړم تریکه باندې. نو دغه زموږ د کتاب کور فوټو دی، زه په دا کلیک کړم. نو دا تاسو وینئ ملګرو دا هم اپلوډ شو، دلته سلیکټ شو. نو دلته ملګرو تاسو هغه فایل، دا ډېر مهم دی، کوم PDF فایل چې تاسو سره مثال کې د کتاب مو لیکلی PDF ته مې راولی هغه به انتخاب کړئ او په هغه به تاسو راواخلئ دلته.
خو دې ته مو هم فکر وي ملګرو دا تاسو به ګوګل ډرایو ته لګولی وي دا د ګوګل ډرایو څخه تاسو راخیستلی شئ زه دلته ډایرکټ راځم ګوګل ډرایو ته زه به ګوګل ډرایو کلیک کړم دلته د ډرایو څخه دا زه راخلم دلته به ملګرو تاسو یو ایمیل انتخاب کړئ ستاسو چې هر یو ایمیل وي مثال په کوم ایمیل مو ګوګل ډرایو جوړ کړی او فایل مې لګولی وي هغه ایمیل به دلته انتخاب کړئ هر کله مو چې انتخاب کړو ډایرکټ به تاسو داخل شئ نو تاسو دلته وینئ ملګرو ګوګل ډرایو ته موږ داخل شو زه دا فایل دی دا ته دلته رانقل کوم که نه دلته به د سلیکټ نه کلیک کړم نو دلته ډیټا هم کار یې پرېښود نه پوهېږم خو نوم یې ولیکه کیدای شي دلته راپلوډ شوی وي مثال راکپي شوی وي همدغه کتابتون ته خو که کار یې ونه کړو موږ یې بیا هم دوباره هم رانقل کولی شو نو دلته به تاسو ډسکریپشن ورکوئ چې تاسو هر څه د کتاب په باره کې څه معلومات غواړئ هغه تاسو ورکولی شئ دلته موږ دلته لاندې معلومات ورکوو چې زموږ کتاب په همدې اړه دی مثال دلته لږ څه معلومات لیکم مثال لږ شارټ غوندې معلومات لیکم لنډ غوندې پښتو ته وړوم پښتو تاسو چې په هره ژبه ورکوئ ډسکریپشن کې ورکولی شئ که پښتو ورکوئ نو موږ دا لنډ معلومات ولیکل دلته نو دلته اوس راځو موږ په سبمیټ پر دا هر څه عنوانونه چې تاسو ور په سبمیټ پر د به کلیک وکړئ دلته ول فلوس سلیکټ یو فایل نو وینه فایل ملګرو نه سلیکټ شوی ځکه چې هلته ډیټا کار پرېښود د موبایل موږ دوباره بیا دلته لیکلی چې نو فایل نو تاسو بیا په دا چوز فایل نه کلیک وکړئ ولاړ به شئ ګوګل ډرایو ته دلته موږ ګوګل ډرایو باندې کلیک کړو لږ موبایل هم مصروف دی دلته چارج کې ختم دی موبایل هم لږ مصروفیږي دلته موږ په ګوګل ډرایو نه کلیک کړو او هماغه ایمیل انتخابوو کوم ایمیل چې موږ ګوګل ډرایو جوړ کړی دی او فایل مو ورلګلی دی دلته به تاسو هماغه پی ډي اف فایل را انتخاب کړئ چې هر کله مو کلیک وکړو سلیکټ به ووهئ نو دا اوس تاسو وینئ دلته د لیک روانه شو ملګرو دا اوس به انتقال شي نو دلته تاسو لږ انتظار کوو تاسو دلته وینئ نوم یې ولیکه اوس موږ راځو په سبمیټ باندې کلیک کړو فایل انتخاب شو هر کله چې د ټوله صفحه برابره کړه کور پټو فایل نو تاسو به راشئ سبمیټ پر ریویو باندې وکلیک وکړئ لږ انتظار پاتې کېږو نټ لږ سلو غوندې ښکاري انټرنیټ نو همدا طریقه د ملګرو خدای دې وکړي چې تر همدغه ځایه تاسو پوه شوي وئ چې موږ کتاب څنګه اپلوډولی شو په انټرنیټ کې که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې هم کوئ او شیر یې هم کوئ د نورو ملګرو سره چې نوره ملګري هم پیدا ترې واخلي نو لږ انتظار پاتې کېږو تاسو ته ټوله مکمله طریقه ښایم کتاب هم درته ښایم چې په نیټ کې اپلوډ شوی دی که نه نو تاسو دلته وینئ دلته یې ولیکه ملګري چې یور پوسټ از سبمیټډ فار ریویو اټ ویل ټاک آن هار آر مور ټو بي پبلشډ چې دا پبلش شوی او یو یا څو ساعته وروسته به تاسو ته دلته ریویو شي تاسو یې بیا کتلی شئ خپل کتاب دومره وخت غواړي او تاسو کوم ریکویسټ چې دی مثال اوس راځو ملګرو 2 ساعته وروسته اوس موږ کتاب ګورو 2 ساعتونه اوس تېر شول نو زه تاسو ته ښایم چې آیا زموږ کتاب اپلوډ شوی دی که نه نو دلته به تاسو ولیکئ د کتابتون په سرچ کې موږ ورکوو نمبر سیسټم بوک د نمبر سیسټم نو موږ ټایټل چې هلته ورکړی و نمبر سیسټم دلته لیکم نمبر سیسټم زه کلیک کړم دلته اوس به هغه زموږ کتاب دلته راوړی وي که اپلوډ شوی وي که اپلوډ شوی نه وي بیا دلته نه ښکاري انشاءالله اوس پې دلته ښایي ځکه چې 2 ساعته پیره شوي دي یا دوی کوم وخت تاسو دلته وینئ ملګري زموږ کتاب په اپلوډ شوی دی په انټرنیټ کې نو دا زموږ کتاب دی ملګرو اپلوډ شوی نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي وي که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې هم کوئ او شیر مو هم هیر نه شي نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو